ورتوی اے صلاح الدین ایوبی مایو ناشنا کار الیدو ورتوی وایا وی نمی داسی قرآن لوستل لیدلیو نمی داسی ترجمه اوریدلیوا نمی داسی اذان اوریدلیو چه نمی دستانا ندستانا وڑاندی نپ منبر باندې ما داسی کلام اوریدلیو ناشنا اس میں اوریدو د دنیا بلا خلق ورتناستی صلاح الدین ایوبی ورتوی خیل دی سده ورتوی ز پخپل گمان سره اغلب گمان سره ویم چې دا جاسوس د برطانی دی. الله اکبر الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحميه. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمه. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب القدر حضرات علماء کرام او زما ډیرو معززو ملمنو خوشاله کو نه راغلو غیرتمندو مؤمنانو، الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو دغه حاضری په خپل بارگاه کې قبول او منظور او فرمایي. بعض وقت کې موږ یو واقعه شروع کو، ضمناً پکې نور واقعات راشي. واقعات تقریبا زمونږ ذهن کې وی چې دا سر ته ورسو. بهرحال د چا چې چا سره مینه وي نو د هغې ذکر ډیر کوي. ما باندې یقینا د آقا صحابه کرام ډیر زیات ګران دي.
او د آقا صحابه کرام د هغوی مینه ځان د پاره ایمان کامل ګڼم. نو دی وجنا منګه د حج فضایلم بیانول او زمن کم د بدر د شهداو د ماشومانو ذکر کولو، د ظلمو الکانو ذکر مکولو، چې د محبوب صحابه ظلمی الکان په شریعت باندې څومره فدایان او قربانی ورکون کی دي. بیا ځان ته وګورو، الله جل جلاله دی تاسو مونږ ټولو ته د آقا صحیح غلامی را نصیب. دنیا کی مخلوق والا غلامان مونږ ولیدل چې چا د دنیا د پاره غلامی کړې ده، د هغوی حالات زندگی مو کتل اخیری ذلت، او چا چې د آقا د مینې غلامان جوړ شوي دي اولم عزت او انتهام د عزت. الله جل جلاله دی د آقا د غلامی دغه د محبت زنجیر زمونږ استاد د غاړې نه نخ کته کوي. شوق سره وای آمین. او دویم زه د مشرانو سپینګیرو قدر ډیر د دې د پاره کوم چې دا زما د آقا زمانه ته نږدې دي. او کمال دا نه دی چې سړی د خپل پلار قدر کوي، خو در باندې حق لري نه چې هر سپینګیری د ځان د پاره پلار وګڼي. او دریم زما په تقریر کې زیات تر توجه په ادب باندې وي چې ادب خشه ده، با ادب با ایمان. نو تاسو چې څومره مرګري راځي الله رب العزت مو سره زما د آقا د مینې والا زندگی نصیب وګرځوا. او زه بار بار یو ټکی کوم، دا تاسو اوري دي موبایل باندې دا تقریبا دا بیانات اوري چې د دې منبر نه بس زیات تر په آداب باندې خبره کیږي، ځکه ادب سره ایمان محفوظ پاتې کیږي. بے ادبۍ سره راغله ایمان واپس انسان تشکال بوت پاتې شي. معززو د حج متعلق زمون عمده مسله روانه ده چې مسائل د حج هغه الحمدلله ټول تا کسلو کې 50% ورته یاد نه نو تقریبا 45% ورته یادي. خو الته چې کومه اهمه مسله ده د حرمین شریفین په سمکه باندې هغه د اغیزمکې وقار او عزت په زړه کې ساتل دي. پرون نابل ورځ د بډابیر زمون سو دوستان تل حج ته بیدل تراغله یومان زله کله کله راځي او اکثر دا مرګري چیزونو مونږ نه ده تاسو کې چې الته سرنګ زندگی تیر کو نامه مرګري ته خبره کوله چې ډېر احتیاط کوه. غواړي الته بچانه عکس ناخلی چې دا څنګه کوي زبم داسې کوم نه، الته عکس د آقا د عاشقانو نه اخلي چې دلته زما د محبوب عاشقانو څنګه زندگی تیر کړې ده. بیت الله شریف د دې تعظیم په مونږ لازم دی. مونږ مسلمانان یو. الله جل جلاله د هغه متعلق فرمایي چې تاسو زما د کور عزت وساتئ. وطهر بیتی للطائفین والعاکفین، الله وی دا پاک ساتئ زما دا کور د پاره د طواف کوونکو، د پاره د اعتکاف کوونکو، د پاره د سجدي لګونکو. ظاهرا علما دا معنا اخلي چې دینه مراد ظاهری پلیتی هغه بوتانو هغه استلو، لیکن دا خبره صحیح نه ده. د بوتانو متعلق الله حکم کو چې دا ختم کړي، ختم شو. اوس مونږ او تاسو له د عظمت د بیت الله شریف په زړه کې ساتل پکار دي چې مونږ او تاسو دل ترازو نو زمونږ نیت خالص ته الله د رضا وي، نه دا د خلق ته د خودنی وي چې ما ته خلق وګوري
دا شیز نوی مقصد اول سوی دا الله رضا وی. نو ما د عمر رضی الله عنه د عراقین سره د یمنین سره او د عام مسافر سره د ملاقات خبره کړي و یاد به ان شاء الله. زمونږ استاد سي موجوده دور کې فتنی دی ګورې ښا دا فتنی چې دی د دې لپاره ډېر مخکنه کار روان دی. زمونږ استادانو به د صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه واقعا ذکر کوله. کله چې غیر دینه يهوديان او نصرانيان زمون دین تر دننه کیږي نو ګره هغه مسلمانانو ته د دین په جامه را دننه کیږي. ښکار خو ته ناراضي خو یریږي دا ډېر بوزدل قوم دی او چې موږ تر دننه کیږي نو د دین په نقشه را دننه کیږي. موږ ته د دین نقشه مخې ته کیدي نو مسلمان په دین قربان دی. صلاح الدین ایوبی چې کله فتوحات شروع شو او مسلمانان ورځ په ورځ باندې د هغوی جماعت کی کثرت راتلو او زمکه د يهوديانو نه او د نصرانيانو نه د مجوسیانو نه خالی کېدلې نو برتانی په خور باندې د صلاح الدین ایوبی خلاف یو منصوبه تیار شو او هغه منصوبه سوا هغه منصوبه داوا چې د مسلمانانو د دې حکمران مخې ته رکاوټ جوړ کړي. وې دا رکاوټ به څنګه جوړو دې رکاوټ د پارسلار نو دوی یو کس راولېږلو او یاد ساتئ ګورئ همیش زمونږ د دین والا شعبه کې خلق بیا په ډېر اسانه باندې خپل مقصد ته ځان رسوي. ګورئ دیو جن چارج ټولو ته وایم چې ډېر محتاط اوسئ. داسې بیخي ځان په ارچا باندې ښه ګمان تله مه ورغورځوئ نه تحقیق کوئ بلا تحقیقه مه ځئ چېرته. صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته انګریزانو سړی را ولېږلو مصر ته. نو د مصر په خوره باندې التا د خدای شان دی د عثمان رضی الله عنه خلاف هم دغه منصوبه جوړه شو د مصر او عام طور سره زما خو خپل نه دي خو خدای خبر شه تاسو به بد ونه غنئ. دا کم قاری چې د قران شریف تلاوت کوي په کار دی دا په سنتو برابرۍ. تاسو ګورئ دا وی دا میډوګانې دا تصویرونه ګورئ په شریعت برابر نه. قرآن کریم د چا کتاب دی؟ الله جل جلاله आवाज در کړي قرآن شریف درته الله در یاد کو نو پکار دی د قرآن شریف آدابم یاد کی چې دې سره تلاوت پکار دی. نو اکثر دی محافلو کې تقریبا د شریعت خلاف ورزي ډېر ادا کیږي چې کله د قرآن شریف په تلاوت کې به ادب کیږي. خو بهر حال خبره کو سکون مونږ ته نور مسله جوړ نه شي. الله دې رحم وکړي زړه مو ډک ته خو سویل نه شو ځکه چې بعضې خبرې چې کینو الله دې رحم وکړي. صلاح الدین ایوبی تا برطانیه کې منصوبه جوړه شو او کسر اولګلو مصر ته چې مصر تراغه په مصر کې یو ډېر مشهور معروف شخصیت صوفي کل عالم صوفي مجاز بلا مریدانی دا کس چراغه نو مصر کې اندازه اولګول چې د دینه بغیر بل زیات ماته گزاره شه ده ګرانه ده. نو سار او ماخام د دې صوفي سب احترام وکولو لاس کولوا خپي ورته کې منډه عزت کوا چې عام مریدانو به یوزل ادریدل دا به لزل ادریدل. نو صوفي کرام خډیر ساده مزاجي خلق دي. نسبا زموږ د تبلیغ والارونو کې دا چلم دی زه دوی ته وایم چې ډېر زر متو کېږي یو سړی په سلور میاشتې لګي خو مقصد به بل وي. ګورئ طول کوا چې دې کوم عقیده ماته بیانوي دا عقیده د قرآن او سنت د اهل سنت عقیده ده او که دا عقیده د مبتدعینو ده چې بدعات ماته دې ذکر کوي ماته د سنتونه د پاتې کېدو ترغیب راکوي نو زمونږ تبلیغ والا هم انتهایی سادهګان دي. دوی به ډېر زر دوکه کېږي
صوفیه کرام ډیر سادهګان دي، ډیر زر دوکه کیږي. نو سیب صلاح الدین ایوبی ته د کزان را ورسولو، د دې عالم خدمت شروع کو تر دې وخت پورې چې هغه خپل بچیوم د ځان سره تربیت کولو، تنخواه ورته میلاوېدله. وخت او زمانه راغله دې بچي ته به ویل چې کله کله د سیب د وړاندې تلاوت کوه، اذان کوه. نو سیب اذان ته به ودرېدلو، په اذان باندې به ډېر ښکلی انداز سره اذان کولو، بهترین اذان به کولو. وخت او زمانه وه دا ولی کامل دنیا نه لاړو، چې لاړو دی دومره شهرت پیدا کړو چې هر چا ویل پټکې به تړو د سیب چاته د ملمه د برطانیې ته چې دا زمونږ بهترین با ادب شخصیتو، پټکې بدله تړو د پیرۍ لین به اوس دی چلی. ډېره ښه ده بچي ته خپل تعلیم ورکو چې بچي ګورې کوشش کوه چې په هر طریقې سره چې صلاح الدین د مین نه سکو لري کو ګورې، لیکن به هر قسمه قرباني راځي، هر قسمه قرباني به راځي. دا مقصد مې دا دی چې لږ مسلمانانو ویښ شئ، راویښ شئ. نن موتا ته خبره د کوم ځای نه شروع ده او کوم ځای ته روانه ده، خدای دې خیر پېښې چې لا کېږي بس چې کوم ځای ته به رسي. قسم په خدای زړه مو ډېر ودردېږي. دا بعضې واقعات کتابونو کې وګورو بیانولی نه شو، ځکه نه شو بیانولی چې شاته ورپسې ګورو چې زور دی. زما مقصد به یوي خلق به تېنه نور څه واخلي. وی صلاح الدین ایوبی لزان برسے عزیزانو سڑے لاڑو بچے پاتشو قوم تو اے قوما زبوڈائی ماس پنگیرئی ماس در نظما زما دا بچے در تپات کوما دے بچی زما ډیر علم حاصل کرے. خود پیر سے طریقہ یوا پیر سے بمسلسل د خپل مشرانو مشایخو په طریقه برا روان. وی دا نوجوان په ډومبۍ ورځ باندې ماښام ټیم راغی، پلار تللی کار دله اوس پارلی شو، بچیا ما دومره خواري کړې اوس ځان برابر ساته چې اذان د ماښام در نه سګونه کی، د ماخصوتن سګونه کی. اوهو اذان نه چې وړاندې شو نو په اذان کې هغه سویل چې کتاب لیکلی د مصر زنانه د دیوالونو نه ودانګل چې دا را څرنګه آواز دی، داسې آواز خو موږ اړو اورېدلی نه و. صاحب خو بلا زمانه تېره کړه خو داسې اذان خانقاه ته چا نه و راوړی، اذان خو دا دی. جومات ته را منډې خلق په منډه 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 خلق نور هم رالل. اوس ورته څه وایي؟ وایي داسې چل دی چې لږ د قرآن شریف تلاوت درته نه کوم. وی ولې نه؟ صاحب په غوږونې ورته لاس کېښودو نو د قرآن شریف تلاوت یې شروع کړ ورته، او په داسې انداز د قرآن شریف تلاوت کوي چې خپلم جاړي او نورم جاړي، خپلم جاړي او نور هم جاړي ځان سره. دا د وورئ د نصرانیانو د یهودیانو جالونه دا په داسې لیول نه راځي چې تا سره هغه ته پته ده چې دا خلق جهاد ته لبیک وي، مرګ شهادت ته لبیک وي، هغې دا ټول تاریخ لیدلی، هسې نه ده چې دا زموږ غونده کې په پټو سترګو روان دي. وایي تلاوت شروع کو، ټولو خلقو جړل چې دا لا څرنګه قرآن شریف لولي، دا څرنګه انداز سره. ورته وایي ای خلقه که تاسې د قرآن شریف ترجمه واورېده، دا خو تلاوت دی، که د قرآن شریف ترجمه مو زمانه واورېدله بالکل بس تاسی زندگی بدل شي. کستا سے خوخوی د قرآن ترجمه بشروع کم. اوه ولی نا قرآن شریف ترجمه شروع کړه صاحب، جمعات ډک شو. د حضرت صلاح الدین ایوبی یو بهترین وزیر چې هغې به دا د حالات معلومول، خفیه ادارې مشرو علی نامه وه، څه نامه وه؟ علی رحمه الله. علی او ځلې په دې لار راغی چې ویلې د جومات ډک دی بالکل، او خلق دومره چې بار هم ناست دي دننه هم ناست دي. یو سړی د بهترین انداز کې قرآن شریف تلاوت کوي او به ترجمه کوي.
او ټول خلق ورته आवाज کوي چې ماشاءالله او سبحان الله. علي راغې کېناستو مخصوصاً د اذان ټیم راغې شیخ القرآن صاحب از چې هم دا شیخ القرآن دا نوم یو خو د شیخ نوم او د مفتی نوم دا دومره کمزور شو چې د حد نه سیوا. شیخ القرآن صاحب اذان ته لاړو غوږ باندې لاس کې خود الله اکبر الله اکبر دا سنا علي رحمه الله تندیل ټسور بودا څه کوي داسې اذان خو زمونږ اسلافو نه دی کړی داسې اذان خو مونږ د خپلو مشرانو نه دی اورېدلی یا هغوی اذان غلط دی یا دا اذان غلط دی اذان په ډېر اوږد غوټې تقریبا 15 منټه واغسته علي ناست مانځه ټیم راغی چې مانځه ټیم راغی شیخ القرآن مانځه له وړاندې شو چې جمع ته وړاندې شو صاحب آیتونه دعا او زا او رازا او غړانګې پکې وباسه زا او رازا او غړانګې پکې وباسه زا او رازا علي چې وکتل خندې ورنه علي ډارک لاړو صلاح الدین ایوبي ته رحمه الله د خدای دی حکمرانانو ته هدایت نصیب کی په خدای قسم دی دوی وکدا کامیابی ده اغیارو په طریقو کې ده د خدای بندګانو اساسا اور دي طریقه د خپل پیغمبر خپل کوي د عمر خپل کوي قسم په خدای کامیابی تاسو سره ده ټول عمر د پاره د کورسونو مخکته کیږي خو خدای ته وګورئ د قران او سنت تعلیمات حاصل کړئ د دې خلکو په دې شزونو متو کېږي علي لاړو صلاح الدین ایوبی تهجد کوي نا وخت ټیم ورسېدو ورته وی اے صلاح الدین ایوبی ما یو ناشنا کار ولیدو ورته وی وایا وی نمی داسې قرآن لوستل لیدلیو نمی داسې ترجمه اورېدلې وه نمی داسې اذان اورېدلی و چې نمی دستانه نه دستانه وړاندې نه په منبر باندې ما داسې کلام اورېدلی و ناشنا اوس مې واورېدو د دنیا بلا خلق ورته ناست دي صلاح الدین ایوبی ورته وی خیل دي څه دی ورته وی زه په خپل ګمان سره اغلب ګمان سره ویم چې دا جاسوس د برطانیې دی دا جاسوس دی الله اکبر چاچی الله سره رابطې جوړې کړي قسم دې سترګو کې څه شی دی باطنی کیمرې لګېدلې څه لګېدلې اسی یو خبر را یاده شوه حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں کوفی نہ روان دے حسن رضی اللہ مدینہ منوری تقریب راغے یو گڑبا گڑی سرے زمکا باندی سر خود لے دے گڑبا لگے دے خپل ذکر کی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ حسن ابن علی ورته پوګ باندې لاس کې خودو ورته وې د خدای بندا بی غم پروته غړي او چلی دی پر خودلی دی دی خام پسلو ندی دی خام پسلو ندی و د خدای بندا کدا غړي پر دی پسل تلالش او یو زری د مالک د اجازه نه بغیر او خړلا پورز د قیامت با الله ستا ذکر ته ګورینا د پردي مال ته پوس پکې حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما ورته خبر وکړي اغه ورته سره پورته کو ورته وی اے د علی شعر خدا لخت جګرا تما پی جنی کنا ورته وی ولید نه پی جنم تد مدینه منوری باشندئی د دې علاقې سره وای نه نه پی جندل دي نیما اے حسن ابن علی لار شو زما غړي او بيزي پردي فصل تبوزا کده پردي فصل گئے د خپل اند مراوستا
بے زمان سر جدا کا وورا زما گڑی او بیزی دپردی پسل تروانی کا کہ زما گڑو داغی پسل کی قدم کے خودو سرا داغی پسل گیا دخ پولان دکڑلا بیم در تجرم در کو وی دا سرنگا ورطوی تپوس میں اوکا خجی تسو کی ورطوی ز غلام دا عمر ابن الخطاب پاتی شوی ایمان زماسترگو کہ اللہ رب العالمین دا معرفت دا سی کمری لگولی دی جز پزمکا باندی پروتے ما زما گڑی او بیزیبان اچرتا حس کلا دچا باختا ورزینا زکر چکا سر گڑی را روانو نہ گڑو تویم اے گڑو ما پی جنی کنا زگر غلام دا عمر فاروق پاتی شویم احتیاط کوئے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میں پجڑاش واقعی خبر ہے بہرحال غلام دا حسن ابن علی سر دے او حسن ابن علی ورتویلیو چھ اے خلقا دا مخ کے مشرانو خبر راٹنگا کئی سو کئی دا مخ کے مشرانو خبر راٹنگا کئی دا گورے دا حسن ابن علی تقریرو مخ کی نہیں خبر راٹنگی کئی زان محفوظ کئی اللہ نہ وہ یری گئی حسن ابن علی غلام تخیچ وورا زما دا نبی پاک دا زمانے دا عمر غلام دا حال دے لار شو دا گڑا و دو چیلی زان سر روانی کا و دی پسل تے وارا مخامخ پٹے دے و پدی کشن گیا و لار دا او دا گڑ او چیلی پا وچ اسمکا باندی شنڈی راکاگی لار شو آغل تے بوزا عملانی اگورا شپنکے و گڑبا پروتے آغا غلام لارو چیلی و گڑے روانی کرے اے پسلتے بوتلے کلاچ پسلتا پولیتا دا حسن ابن علی دا غلام پلاس کی چیلی دا گڑا دا ساروی روان کڑی دی عزیزانو اگا چیلی لان دی پسل تگوری اگا گڑا پسل تگوری بیاخ پل غلام تا مخراواری حسن ابن علی غلام ورتوی ولی تاسی پسل تا دن نکی گئینا داخو اچس مکا دا دل تسدی اگر تا پسل تلان شی یاد ساتی قسم باللہ اللہ رب العالمین میں پدی باندی پوئی دے گڑیو چیلی خبری نکی لیکن کلا چید آقا رب العالمین سر نسبت قائم دے نبی اسیم خبری کئی سا خبری کئی اسیم خبری کئی عزیزانو زنوے ما خصائص کبرا کی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکلی دی وہی نبی علیہ السلام میں یوزل مدینہ منورہ کے روان دے میں اس کے دا خبرکم درتا مدینہ منوری پا اطرافو کی یو بانڈی چی راگے آرابی راگے غیق کی سب اسینی ولیدہ سینی ولی؟ سینی ولیدہ اسینی ولیدہ سادری ورط پا سر باندی اچولے دے آقا مبارک تمہیں آقا اعرابی بانڈی چی سلام کی السلام علیکہ یا رسول اللہ منی سروئی صلی اللہ یوزلی بیاوائی محبوب مبارک میں ورطا جواب ورکی ناگہانا آغا سوا اسی پغی کی دی بانڈی چی فریاد کی اے دا اللہ حبیبہ ما کلو کاد دینا زما وارد بچی ما سار پری خود لی دی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکلی وی داورتوی چی ما دو وارد بچی پری خود لی دی زتاز لنگئی ما آغا بچی بزما دولگی نمڑشی نما پرید چی زلارش ما آغی تپی ورکم بیا براشم دی تبزان حوالکم نبی علیہ السلام میں بانڈی چی توی اے بانڈی چی کستا خوخوی داگا اسی پریک دا سو پرید چی دا لارشی پریک خود لے وی بے برازی وی ولی بنا رازی چی لارا
100 منټه بعد راغله سیبا عزیزانو چې کله راغله محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم قتل چې دا ډایرک لاړو چې د چا په لاس کې نیولې وه هغې غېږې له ځان ورسولو محبوب مبارک چې دله ولیدل سترګې ډکې ډکې شوې الله اکبر کبیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین زما نبی پاک ارشاد رحمت دے زما نبی پاک ارشاد خوشحالی دا زما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سودا کی ورتوی اے باندی چی تپدی باندی کیسو زبدر تا قیمت در کما وما باندی را خرسکا دین یو مسئلہ دا اوتلا چی زان نبدو چی شیخ ابن جوڑے چا سر کوتر دا و مرغی دا تو تے خوشکا حالا شابه دا خوشکا حالا شابه دا دی نیولی دا نرش پیسی ورکو بے خوشکا دا بزرگی ندا زیو زلی پا دی لار روان دا سا جیبا گوندا کی طبیعتی دی نیر باندے کلا کلا پنجرو والا بکی ناستولا خاروگانی بور سرائی خاروگانی ور سرائی نما دے مال دا دیو خارو سمرا قیمت تے نما تے ویلی وی یو 900 روپای نما دے پالوا موڑ کا لگی ارزانا کا دا نبا دیر والما لگی با خوشکم نما تے کسل موجودہ پیسی جماعت کے ورکا شیخان خود تا معلومی کا نا نہیں معلوم درتا معلومی درتا خب ہوئے گئے ور بازان قسم دے جب تے 15,000 کالا مزلی چی جب تلاس کی وہ تابانی بسکی تابانی با اعتراض کی دا دیر دا خراب عادت تے سالے کہ تو حج تا کال پکال سلزی او تو عمرو لکال پکال سلزی و تو خدای بندہ تا خو یو رزم جنڈت تو رب الاس کی انہی نے اولا او پا دے روڑ اونا درے دلے چھ اے زمان وزیر اعظم سے تو برطانی تا چکر تا سلزی اے وزیر داخلہ سے تو یورپ تا چکر دا پارا سلزی دا دا ملک خزانہ دی تباہ و برباد کرا او کسوک دا قار وزیر لزی دی خبر و شاعتا نور خبری دی خبر و شاعتا نور خبری دی خواقہ ڈارک کولے نشی کولے یاد ساتھی گورے پیغمبر علیہ السلام سودا اکڑا اگر ورتوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان پیسیم والا جدی قیمتم والا داتا تا ماہب بکڑا سمکڑا در امی بخلتا شوا محبوب مبارک میں دا خوش اکڑا خصائص کبرا نم دا صحابی نے دا لکلے خودم رہ لکلی چی او صحابی وی چی قسم پا خدای پا زنگل کے روانو آواز راغے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گورم سرے نوی نماز کلخی طرف تا گورم کلگس طرف تا گورم بوٹو تا گورم سڑے وینم ناو آواز رازی دا نفی اس بات ذکر رازی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آواز رازی خو سڑے وینم ناگہانا من نظر شو زما مختا یو حیوان تیر شو ماتے اولی دلا وی ماتے خون را کے ماتے تپوسو کو چی تسنگ ذکر کے ماتا ویز اغا حیوان ما اغا اسی ما چی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش کڑیو ما زما دے دا خدای پا ذات قسم وی چی دا اغی ورزن زما پا زبان دا کلمہ جاری دا نتر اس پوری زما دا کلمہ بند شوی ندا عزیزانو کلچ دا اللہ سر معاملہ جوڑشی دا انسان جن کی تبدیلی رازی عزیزانو استاد قدم استاد عمل استاد صدقی اثر تبے گورا حسن ابن علی غلام توے اے غلامہ صدی اولی دل جاڑے والے ورطوی جاڑم پدی باندے چی دا عمر سمر شان دے دا ابو بکر صدیق سمر شان دے دا علی المرتضی سمر شان دے
لیکن عمر من په جماعت کی شہید کو، عثمانم شہید کو دو قرآن شریف د پاسا، علی شیر خدا مو منز ترا روانو من شہید کو، سبقی من سر رب العالمین اغا خلق چه داغوی دو وجود نبادم داغی دو غلام گڑی دمر احترام ساتی چی پردی پسل تدن نکیگی نا، آئی کددی خلقو پا قدم سو گلارشی داغی خلقو بس حالوی، داغی بس حالوی جارم پا دے باندے چی من خو علی شہید کو، من خو عثمان شہید کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. دا یاد ساتا دا دی ٹولو پا شہادت کے لاز دا چاہو، دا دی عیسیانو مجوسیانو یہودیانو لاسو چستا یو امیر اغا منزل پراتلو کے ندے پری خودلے، حال دا اغا عمرو، دا اغا عمرو، دا اغا علیو، یو ذلی علی کرم اللہ وجہو دا خبر بدر توکم پلار روانو، یو سڑے دیر منڈے تیز دا سے لاڑو، چھ تیز لاڑو نزانے ڈڑے تکو، علی کرم اللہ وجہو پیر آگے پوگے و تلاس کی خو تو زمانہ پٹ شو ولی ورطوی ما اوری دلی چستا دا پالوانے و دا شجاعت علوم دے، او سا عیسائی مذہب ایم سیما عیسائی مذہب ایم زما استاد دین جدا دے، او ما اوری دلی چھتا انتہائی تیز انسانے نو یریگم پدے باندے چھے زما بے عزتیو نکی. علی رضی اللہ عنہ ورتسوئی تا عیسائی مذہب ہوئی انسان خوئی کن، عیسائی مذہب خو انسان خو انسانیت نہ خود سوگم نشی استلے مانا منڈے موخا منگل تعلیم دا ملو دے چھ دنمی انسانیت احترام کوئی تو پدی مخا پکے گا اگلے خوند ورکو ورتوئی علی صاحب تی تپوس کی تو خو ستڑے ستڑے معلومی گی وی آو جزما پشابانی پندو امی آلتا ایخے دیکھو ابو ترالم چھ تمی اولی دلی واپس میں منڈا کرا ایر را باندے راغلا عزیزانو سورتا ہوئی علی شیر خدا ورتا سوئی نانوی جو ورگا چوز دی دا سٹ را اغرزوں ایلو خو پا موقع راغلے تا سم دی سپنگیرو بسکو منگ دا خپلو سپنگیرو قدر نکو قسم دے کئی منگ کو مخکول پلار بناستی گیر بے سپینی خمگے قدر نکو منگ موبیل قدر نبندو بیگا دا مٹینا شیخ سے براغلے سوات مٹینا زما دا سپنگیر علماء دیر خوخ دی نمو دا ماجی سے ناتر اگون دی خبر راتاو کا دی اخپلو مشارانو مودم ملتا غلام غوث ہزاروی سے قتلے و رحمہ اللہ وی آو دیر صحبتوں نے موسر شو ملاقاتوں نے شو مالداغ کردار سو وی قسم بخدے دمرا مختات انسانو چھ دا حد نسیوا ما تو یہ اگابا پریدا دا شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ متعلق راتا عجیب خبر اکڑا وی شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یو ذری دا خیٹی تکلیف پر تراغ دا جواز مفتینو باندے زگرت کو دا جواز مفتینو دا پارس خبر باندے وردانگی بس وی سیدہ و سیدہ صحیح ندا گھورے یاد ساتی دا جن خپل آداب دی تو مسلمانی پا مسلمان معاشرہ کی اسے گی تب دے پوشا چھ دی خبر اثر پا بلچا پریوزی. شاہ انور شاہ کشمیری تا رحمہ اللہ تا دخیٹی تکلیف پیدا شو او کتاب تا ناستو کتاب قتلو زمانگا عام مسئلہ دانا چھ فقہ تا کہ او دس سنو کی خیر دے او دس بہتر دے ار کتاب دا خوکو دے فقہ کتاب گوری نحوی گوری صرف گوری نو بیا کہ یوزل دے او دس کرے او بیا وڑا استنجا دے اکڑا نقاط او دس خیر دے بیا ضرورت ہوئی نشتا ہم دا علماء مسئلہ دا زمانگا ہم دا مسئلہ دا وہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تا دشپی تکلیف پیدا شو سور دا پیدا شو تکلیف دا خیٹے ورطا پیدا شو وی پدیش پا باندے دا درش پی تکارت لارو سمرا درش پی تکارت دا خپل حاجتی پورا کو دا ارزل نہ بچے راتلو نو چرندام بے برابر کولو او بے کتاب کولو کو ایو مرگری او دس مات کو نو
فضائل اعمال راواغست ما ته مل دا سکه لکه ما ته خیر د موږ سره مولوی صاحب هغه ول چیرې کدا سه د ابو دغه وی یخنی وی دغه وی نو سباق نشته دی لاسونه ما وینځل توبه مسمون دا حال شي فضائل اعمال کې د الله د کلام تلاوت شته کنيشته قران شریف پکې شته کنيشته تلاوت پکې شته احادیث مصطفی پکې شته زمون دا ادب دی شاه انور شاه کشمیری رحمه الله درش په تکرتی لاړو ارزل چي او دس کوي عزیزانو دا بیگا د شیخ صاحب خبره چاہتی تپوسو کو اے د خدای بندا ولی بار بار او دس کے تو خوبی مارے ورتوی ما تد کتاب کلاوی دل بی او دس بی ادب اخکاری گی عزیزانو قرآن شریف ارسڑے لولی سوگی پملاست لولی مفتی صاحب اجائز دے سوگی صاحبہ پر ڈڈل لولی مفتی صاحب اجائز دا عثمانی ذنورین باندی بر باغین دی دروازہ کی باغین دی عثمانی ذنورین میں قرآن شریف تا ڈڈا نوی قرآن شریف تا تکین لگی قرآن شریف تا ناستے انتر دی چھ پغشو باندی لگی گی عثمانی ذنورین میں پغشو باندی لگی گی خو قرآن شریف تا شان نرا اڑے اخوانا گزار دے تردی چھ عثمانی ذنورین میں پدیزے اولگی دلو غش لاندی دو قرآن شریف سنگ تپرے وطلو عثمانی ذنورین میں لازدہ سے کی غش دو قرآن شریف ناخوا غرزی بی اختیار دو قرآن شریف پانو بھی نلارا عثمانی ذنورین غلام قسم خوری زمادی دو خدای پزاد قسم ہوئی عثمان دا قرآن شریف دا پاس پرے و تو خو قرآن شریف تے شان اڑولا عزیزان قرآن شریف ارسڑے لولی ادبی نشتا ادب لاڑو دی وجنا پدے باندے کار روان دے چھ دا مسلمانانو دے ذہننا دا قرآن شریف ادب لاڑشی دا جماعت ادب لاڑشی عزیزانو اندوانو بزمنگ دا جماعت احترام کولو منگے احترام کو جواب را کہ کوئی منگا نا سوگ احترام کئی قرآن شریف آغا دے عزیزانو ما دیو اندو واقعہ بیان کرے ودا شاہ عبدالعزیز سے ویلی میو کمینو ویلی یا چی درتا قرآن شریف اندوی نیمش پی پورے پسر نیولے دے نیمش پی نبات کلا دخاون نمبر رازی کلا دخزی نمبر رازی عزیزانو اللہ جل جلالہ دا قرآن شریف دا ادب پو وجبان دے اللہ ورت ایمان نصیب کو قرآن شریف ادب لاڑو صلاح الدین ایوبی ورتوی علی لارشا خبر میں دے کے روانہ علی لارشا ددی خاص کسان اگورا خاص کسانی انیسا گرفتارے کا پوج لاڑو ویلی دل چھ ددی جماعت کی نا شخصیت دپارا سخاص کسان دی خدمت کی لاندے تاخانی تخکت کول داغوی کار دے دا تاخانی نا پور تکول داغی صدورو کسانو کار دے علی دیرو خیار انسان دے پوجے نراوستل دائی مازی گر یو کس انیولو دا بلی ما خام انیولو بلی ماخصتن انیولو بلی مازی گر انیولو سلور پا سلورو باندے لار علی ورتوی اے صلاح الدین ایوبی بیل بیل تحقیقو کا یو زے کی واچو بلبل زے کی واچو بلبل زے کی بلبل زے کی صلاح الدین ایوبی ورتخبل راگے ورتوی تاسو چھ دا کم کردار دے دا دمرا غٹ غٹ ازانو نکوئے دا دا کم زے نثابت ہوئے سڑی خلو ادرے دلی وجی دا خدے را کڑے نعمت تے آواز دے ڈبے تی استلو والدار نعمت دا تزوز خیم کنا یوی چھ دا بوسس خیتے جوڑ کو اگے ورطویل مانور موخا منگ جاسوسانیو عیسیانو رالی گلیو او زمانگ مشنگ دے دا صلاح الدین ایوبی دا قتل اولو یو زے واچو بلی بلزے آر یو نہیں چھے تپوسو کو سلور پا سلور باندے صلاح الدین ایوبی علی سیب توئی ورطوئی اے علی دینا با اس نور معلومات سنگا کوچے دا سڑے را انیسو دا با سنگا رانیسو دی ورطوئی دی سلور پا سلور ویل جی زمانگ پا مینس کے وہ شفر دے
زمونږ چې کله کم جاسوسان راځي نو هغه به د بیمار په حالات راځي، امسا به لګئ، بوډا به وي، ځان له به مصنوي ګیره لګولي، ځان له به مصنوي پټکې برابر کړی او په ډېر د مسلمانانو د اولیاءو په لباس کې به راځي. بیا هغه موږ لاندې ښکته کوو، بیا د مشر ورته تعلیم او تربیه ورکوي. صلاح الدین ایوبي علي ته ویلې څنګه چل به کوو؟ علي ورته ویلې اسانه خبره ده، دې خوا دا مخ رانږدې کا، یو دومره مالو چې ورته په سترګه وتړه، په سترګه یې ورته پټه کړه او امسا یې لاس کې ورکړه او هغې په ځان باندې داسې رنګونه واچول چې ګنې بالکل د زمانې بیمارو والی سړی دی. علي لاړو، صلاح الدین ایوبي لاړو، دواړه مخصوصاً ټیم دی صاحب د قرآن شریف ترجمه شروع ده. دا وایي سوال درته کوم، دا چې تا ته د قرآن شریف په ترجمه کې وایي چې تراویح نشته، دا چې تا ته د قرآن شریف په ترجمه کې وایي چې د پلانکې شی نشته، پلانکې شی نشته، بنیاد یې وګوره، زما قسم درته خورم د دې به د بلې خوا نه لاره ورته میلاویږي. دا یاد ساتئ، ګورئ دا یاد ساتئ، دا خبره اوس ذهن کې واچوئ. صلاح الدین ایوبي، صلاح الدین ایوبي ورته وایي چې مونږ خو راغلي وو، هغې خو وپېژندل چې دا خو زمونږ خاص کسان دي. درس خلاص شو، ترجمه ختمه شوه، لاس ملو شو، ورته وایي ما پسې به راځي خو چې دا خلق اوځي. خلق ټول لاړل، شیخ صاحب ناست دی شیخ صاحب شیخ القرآن صاحب ناست دی، خلق لاړل، شیخ القرآن وی راځي. اوس علي رحمه الله او صلاح الدین ایوبي دواړه د لاسه ونیول، لاندې تا خانې ته ښکته شو. چې ښکته شو هلته څلور جینکۍ پیغلې بالکل په حسن ارص په تمامه خدمت ته ولاړې دي. صلاح الدین ایوبي سټو هو معامله خو بل شان ده. علي ته داسې ولیدل چې معامله خو بل شان ده. دواړه صاحبه کېناستل، صلاح الدین ایوبي ورته په مخ باندې پټۍ لګولې دومره ښه، ورته وایي څنګه چل دی؟ وایي جي مونږ خو راغلي وو، زه او دا ملګری مې علي ورته ښیي. صلاح الدین ایوبي پسې راغلي وو، د هغې ورځ په ورځ باندې فتح کوي، ورځ په ورځ باندې اسلامي ملکونه لاندې کوي، عیسوي ملکونه لاندې کوي. د دې سړي خلاف موږ یو منصوبه راوړې ده او دا سړی مونږ قتلو. هغه ورته وایي په دې ارمان خو زما پلار هم لاړو، د هغه ګاډ داسې دی چې هغې تهجد نه قضا کوي. دومره تکړه خلق دی چې هر وخت ویښ وي، وده کېږي نه، او چې یو وده کېږي درې نورې خو لاړې. صلاح الدین ایوبي ورته وایي نورې پرېږده، موږ له چل راځي، خو سړی راته وښیه ته پېژنې که نه، ته پېژنې او که نه، ته راته وښیه، نور زمونږ کار دی. ټول خلق دی ورته تهجد کوي، د شپې گرفتاری زمونږ کار دی، خو ته پېژنې که نه؟ وایي بالکل یې پېژنم. صلاح الدین ایوبي داسې ورته کتل، وایي پېژنې؟ وایي آو. علي ته یې مخکې نه اشاره کوله چې فوراً به حمله کوي. صلاح الدین ایوبي د مخې نه کپړه لرې کړه. عیسوي ملا یو آواز وکړو، په شا پرېوتو، رنګ یې تک زیړ شو. علي ونیولو، لاسونه پې تاو کړل، ښځه راغله، هغې سره خنجرو او فوراً یې د علي په شا باندې ګزار وکړو. علي لاس داسې کو، صلاح الدین ایوبي आवाज وکړو چې ای زنانو زمونږ په دین کې د زنانو بې عزتي نشته، خو هلته ودرېږئ او ګزار ونه کوئ. فوجیان راغلل، سړی ونیولو. 40 کاله د قرآن شریف ترجمه کړې وه. څو کاله؟ جواب میلاو نه شو. څو کاله؟ تاله داسې نه راځي، تاله چې راځي تا ته په یو سازش راځي، په یو منصوبه به راځي، په یو ترتیب به راځي. سوال درته کوم چې د خپل دین د خپل ملک حفاظت پکار دی، داسې ځانونه د کول نه پکار چې موږ د څوک سوی بس تخوی نه. الحمدلله زمونږ د دین نقشه را روانه ده د آقا مبارک د زمانې نه. زمونږ دین چې راغلی پس راغلی په قربانۍ راغلی، پس راغلی. یا چې درته ما د خیسمه خبره کړې وه رضی الله عنه، دا د کوم جهاد نه پاتې شوی؟ د بدر نه. کوم ځای نه پاتې شوی؟ دا د سعد پلارو قراندازي چې کړې وه، یاد شي که نه؟ اوس خو به یاد شوی چې چاته یاد لاس بره کوي چې چاته یاد دی. سعد رضی الله عنه پاتې لاړو، بدر کې پاتې شو، پلار باندې حینا تر راغی،
बीबी तबे वेली ए बीबी ज शकीमा ज बदबख्तीमा प्लाज़ोई में अल्लाह कबूल को ज पाते शुमा खैसम रदी अल्लाह ताला अन्हु दशपी उददे आराम की अजीज़ानो आका मुबारक में ऐलान करे माखाम नबाद रब्बुल आलमीन फरमाई जान तैयार की सबब बद उहद मैदान बांधे काफिरान रा रवान दी मुशरिकीन मक्का रा रवान दी पता से बांधे लुई हुजूम रउड़ी अगीद पार जान बराबर के मुर्शिद जान मजबूती कई खैसम रदी अल्लाह अन्हु राग दी पटोलो कसानु की द उमर पले हासरा गिरे की स्पिन डीर दी गिरे की स्पिन और तो ए खैसमा वली जज्बीनी वली दुमर जलाल के रागले अब मुबारक वरतवे वली ब जलाल के नईम रागले बेगामी दखपल बची सर मुलाकात शवे दे जमा साद बचे पयौदासी मकान वलाड़ो नखुमा दासी मकान चिरत प खूब किली दलो ढेर मजेदार मकानो जबची तवरगल मागाड़ वर्कड़ा माता बचे हुई ए दादा जाना स्ता चाबी दखपल मकान देवाला ए दल्ला हबीबा माता बेगा चाबी रा कड़ेदा इस्लाम कुर्बानी गाड़ी मौता तरावी प्रे खुदले माते ओ चावल जमंग पकली की वही अमौलाना से बोले 75% अलकानो तरावी प्रे खुदे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ए खैसमा मंग बताल द क़यामत पर रज़ बांधे स मोहब्बत पीश को क नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प हौज़ कौसर वलाड़ी औ मौता तो ए जमा उम्मती ता बांधी शल का तरावी पेटे वे ओ खैसम उगोरा खैसम रदी अल्लाह अन्हु मुबारक मिजाड़ी सरदारी कौनैन वरतो ए खैसम ऐद साद प्लारा या अबा सादा बीमारे ललेशीना वरतो ऐद अल्लाह हबीबा मम इसारवा ज़बखा मखाज़म माता बेगा चाबी मिलोदा समिलोदा चाबी मिलोदा माँ बेगा मकान लिदले दे माँ बेगा खपल कोर लिदले दे खैसम रदी अल्लाह ताला नो उहुद मैदान तलाड़ो दो उहुद प मैदान के आका मुबारक बांधी हमला उशुला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में लांदियो कंदित प्रेवतो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रा उचती दले नशो पदी वजह बांधे ना चे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताकत खत्म दे प नबी अलैहिस्सलाम सहाबा गरान दी हर तरफ न आवाज राजी प्लान के शहीद शो प्लान के शहीद शो प्लान के शहीद शो सरदारी कौनैन बांधे द सहाबो मिन दुमरा गालिब अदा आवाज उको ए अली ए द काका जुया मलगरी द संग हाल की दी दीप मंडराग दल्लास मुबारक ने आका मुबारक तल्लासवर को अली शेर खुदा में वर तवीख पदी जमा पूगो कीदा पदी जमा पूगो कीदा बर सहाबी वल अर्द जियाद बिन सकन रजी अल्लाह अन्हु अगी वर तल्लासवर को आका मुबारक में चूचत शुहीली दल आगा खैसम दे ए अली मावर तबोजा ए अली मा खैसमत उरसवा खैसम रदी अल्लाह ताला नो आखिरी हालात थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक में आवाज वर्तकी या अबा सादा ए दुसाद प्लारा गालिबन रवानी मखख अखली खुजमा पसाद बांधे द बदर पुशहदा सलाम आया अली शेर खुदा वही द खैसमा सर मुबारक रापुर तक उलो खैसमा वर्तव या रसूल अल्लाह जमा मोरो प्लार दर न कुर्बान शाह असे ना जमा द बदन विनिस्ताप बदन प्री नूजी sta लास मुबारक बखिरन शी sta बदन तब तकलीफ हो रसीगी खुलगरात ओगोरा ए अल्लाह हबीबा खैसमा में पर क्रस क्रस बांधे खान दी खैसमा रदी अल्लाह ताला नो दडेरे खंदान बात जाड़ी
ورتوی خیسما جاڑے والے خاندے والے اے دنن زمانے مسلمانا زمو سامین دی ترالا سگراتوی تراوی نشتا زور سر موافق ما سگراتوی دعا نشتا زور سر موافق ما سگراتوی درود نشتا زور سر موافق ما سگراتوی ذکر مکا خدا خوستا اوری پا پٹا باندی کوا عزیزانو افسوس صد افسوس قسم دے ودنو کی بے گناہ لگی دلی لسپیکری لگی دلی مولانا سے برباندی سار رد نکے خوچے چاہو ویلی چی لا الہ چاچی دو اسی ذکر کو چاچی دو اخی ذکر کرے دے اگا اخا خلی و نئی نوا اگا اسی خلی و نئی نوا چلگے او پا زنگل کی دا اللہ ذکر کولو عزیزانو دا زنگل حیوانات بورتا لاری پر خود لے نن زمان دا زمانی مسلمان تا اگورا قسم بخرے پا تسپورت کئی پا موبیل باندی رد نشی کولے زکا پا لاس کی موبیل دے لاس کی سشے دے لاس کی موبیل دے ماتوی تسبیح مگر زوا دا پا کم دلیل گرزے مولانا صاحب تاثر دونیم پوٹا موبیل دے پا کم دلیل گرزے زویم دا موبیل پا تلاوت کی ثواب نشتا ولی نشتا ز دلیل در تویما عزیزانو یاد ساتی زد مفتی صاحب جواستا سلام کو کی دیش سبارا بسی مفتی صاحب فتورا اولی گی نیغ ورطناستی زویم یاد ساتا اگر ثواب کامل ندے ناقص ثواب دے قرآن شریف را غستل ثواب سبحان اللہ تول منی سروے سبحان اللہ قرآن شریف را غستل ثواب او قرآن شریف تکتل ثواب عزیزانو قرآن شریف اس پوری چا دبالخ لاندے خود لے چا لاندے ٹول باندے خود لے ندے چام قرآن شریف چراغستے و تلاوتی کرے اگر ببرت تاخی خود لے اے مولانا صاحبہ اے صوفی صاحبہ اے امیر صاحبہ اے پیر صاحبہ تا چکم قرآن کی تلاوتوں کو دا قرآن شریف دے کرنے دے دا قرآن شریف دے کرنے دے نکو قرآن شریف پی کہنے نبی ولی لاندگ دی کلے دی خپو کی پروتی کرے معشومان یہ خواہ غرزی کرے بل خواہ غرزی دا دا قرآن شریف بھی حرمتی دا او یاد ساتای بازی وی دی که خو کتابون پراته دی دی که خو لوی ذخیره پراتی دی گرز بدر نه اوباسی بٹن چا سر دا زما استا کتب خانه دا دی رو رو کمزوری کی گی کتابون رو رو ختمی گی دی کتابون قیمت ختمی گی یاد ساتای دا دی بٹن چا سر دا یهود و نصرانیانو سر دا داسی وقت براشی مولانا صاحب ستا دا قرآن ستا دا بخاری شریف ستا دا ترمیزی شریف ستا دا ابن ماجہ شریفہ ستا دا ہدایگانی ستا دا تفاسیر ایو بٹن بیو ٹک عرص بختمی بے با ارمان او کئی نسوال لرتکوم زما دا بیان دا ٹکڑا وہ روئی چھ سوال کو مولیانو تا طالبانو تا موبیلونو تعلیم مور کوئی دا کمپیوٹر تعلیم مور کوئی دا کتاب تعلیم مور کئی چھ بچے کتاب راوالا کتاب با دا مولا پسینہ پروتو دا صوفی پلاس کے با تسپیوے تسپی رانا اغرزولے کتاب رانا اغرزولو درخواست مدادے چھ قرآن شریف سغواری دا قربانی غواری دا نبی علیہ السلام سنت منگنا سغواری قربانی غواری دا خیسما رضی اللہ عنہ دا جڑا تپوس کے خیسما جاڑے والے و خاندے والے و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندم پا دے باندے چتا تا گورمان آخیری وقت میں دے او دخپل معشوقی دیدار کو مان جاڑی خیسما ولی اے خیسما جاڑی ولی و یا رسول اللہ کاش ماتا اللہ سل روح نرا کڑے وے او سلواڑا می پتا قربان کڑے وے دا خو یو روح دے لاڑو کاش زما سل روح نوے او سلواڑا می پتا قربان کڑے وے اللہ جل جلالہ دی زمان اری و روح
پا آقا باندې قربان کی الله دې د آقا مینه او محبت را نصیب کی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا شوق سره درود شریف وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه نه پېږم مربانه ذهن چې تکار کې داسې دعا وکي الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي الله د قبر د عذاب نه مو وساتي الہ العالمین خدایا مونږ ستا بندگان یو خطاکار یو مجرمان یو الله زمونږ د ټولو جرمونه معاف کړي الله مونږ ټولو ته د رحم په نظر باندې او فرمایي رونو وخت د فتنو دی او درود شریف ډېر وایي د فتنو د بچ کېدو یو علاج څه شی دی را روانه جمعې ته ان شاء الله که الله ته منظوري نو خاص په درود شریف به خبره کو ان شاء الله خو خمودا الله کریم زمونږ د ټولو پریشانی ختم کې الله سمرا دوستان عوام او خواص راغلي الله دې راتلو باندې دوی ته موږ ته سکون د دارین را نصیب کړي رونو دارالحدیث زمونږه دیوالونه اور رسیدل او اوس لنټر ته ضرورت ته دعا وغواړي په اخلاص باندې لاسونه برکې الہ العالمین خدایا د دې لپاره د لنټر تقریبا 1 ټن سریا 3 سیخه د پاس اور باندې مونږ راوړې او نورا 3 ټن سریا کم ده په باندې 3 ټن سریا دا غي د لپاره تقریبا 380 بورې سیمټ اشد ضرورت ته ورته دعا وکي الله چې د چا پیسې د خوخي الله غ ورته قبول کړي الله چې د چا پیسې د ورته خوخي الله غ ورته قبول کړي خدایا د بنیاد چې مونږ اوهلو الله علیم بذات الصدور دی د عمر رضی الله عنه مبارک ملاقات شوه زمون د عمر رضی الله عنه په کوم ځای کې چې قدم ایښودلې د زما خو خپل دا ایمان دی چې هغې ته خدای د پاکو پیسو انتظام برابر کړي الله کریم خدایا د ریاکارو د پیسو نه مو وساتې د ریاکارو سمټو نه مو وساتې د ریاکارې سریې نه مو وساتې الله د هغې مور سریه چې تا قبوله کړې وه الله د هغې مور په شان دی خدایا پاکه سریه ورته نورم برابره کا الله د هغې زنانو کوم زنانو الله چې د جامعې سره مخکې محبت ساتلې به بم ساتي الله د هغې زنانو چې د جامعې ته سونې ورکړي الله ژوند د خدای د دنیا او د آخرت د برکتونو ژوند وګرځي په بچو باندې خوشاله کی په نوسو باندې خوشاله کی کم قبرونو ته لاړې الله ډېرې زنانه زما میندې هغوی قبرونو کې پرتې دي الله قبرونه منور معطر وګرځي چا چې په دې جومات کې خپله سونه ورکړې الله نن ورته خپل دیدار ور نصیب کا الله زمونږه یو مور بیماره د دعا ورته وغواړي رب العالمین الله روغ صحت نصیب کی الله روغ صحت نصیب کی رب کریم زمونږ بچی ته نورو بیمارانو ته الله لا علاج بیماران هسپتالونو کې پراته دي الله زمونږ د بچی په شمول باندې ټولو بیمارانو ته صحت نصیب کا زمونږ د بچی په بیمار پرسې کې زمونږ د مقتدیانو سره سره زمونږ د نورو مرګرو د بار مسافرو د ټولو نه ممنون مشکوریم ټولو تپوسونه کړي الله دې ټولو ته اجر عظیم ور نصیب کړي الله دې دوی د خپلو بچو د بیمارونو وساتي الله دې موږ او تاسو ټولو ته په آخر وخت کې دا کلمه را نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول